دوستانو یو هندو هلک د ډاکټر ذاکر نایک نه پوښتنه وکړه چې الله ته د عبادت څه ضرورت دی؟ انسان ولې د الله تعالی عبادت وکړي؟ حالانکه دومره شیان دي، فرشتي دي، پیریان دي، نو بیا الله تعالی ته څه ضرورت دی چې انسان د الله تعالی عبادت وکړي؟ نو ډاکټر ذاکر نایک په جواب کې ورته وایي چې ورور ډیره ښه پوښتنه وکړه چې الله تعالی ته د انسانانو د عبادت څه ضرورت دی؟ مونږ وایو چې الله اکبر، الله ډیر لوی دی. اوس زمونږ په ویلو سره چې الله تعالی لوی دی، الله نه لویږي. بلکې که مونږ ووایو او که نه الله تعالی لوی دی، که چیرې ته ووایې چې الله تعالی لوی نه دی، نو د الله تعالی په شان کې به څه کمی راشي؟ هیڅکله هم نه. بلکې که مونږ ووایو او که ونه وایو الله تعالی لوی دی، که چیرې مونږ ووایو چې الله تعالی لوی دی، نو په دې کې فایده زمونږ ده. الله تعالی ته هیڅ اړتیا نشته. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي چې الله تعالی ته زمونږ ضرورت نشته، بلکې مونږ الله تعالی ته ضرورت لرو. مونږ د الله تعالی عبادت کوو د خپل ځان د فایدې لپاره. الله تعالی ته هیڅ ضرورت نشته که مونږ د هغه عبادت وکړو او که نه، بلکې په دې کې صرف زمونږ فایده ده. الله تعالی مونږ ته وایي شراب مچکه، جواری مه کوه. په دې کې د چا فایده ده؟ د الله تعالی او که زمونږه؟ نو مونږ د الله تعالی عبادت کوو د خپلې فایدې لپاره، تر څو یې په آخرت کې بدله ترلاسه کړو.